دا یو زنانه تپوس کړی دی چې یو ښځه راولګي یو ماشوم له یو پیر پی ورکي او اوس غواړي چې دې ماشوم ته خپله لور واده کړي نو کولی شي او که نه؟ جواب: اول خو یو څو خبرې یادې ساتئ. هغه رضاعت چې په هغې سره حرمت ثابتېږي په هغې کې دا خبره لازم ده چې دا به 5 پیري. د دې وضاحت به وکړو انشاءالله چې دا 5 پیري څه ته وایي، یو پیر څومره وي. اولنی شرط پکې دا دی چې دا به څو پیري؟ 5 پیري وي. دویم دا چې د ماشوم به د پی څکلي 2 کالو کې دننه. نو که چېرته 5 پیري او 2 کالو کې دننه وي نو بیا دی د دې ښځې څه شو؟ زوی شو او دا ښځه د ده مور شوه او د دې ښځې خاوند د ده رضایي پلار شو. وجه دا چې د هغه د لاسه دا پی راغلي او بیا چې څوک د دې زنانه کوم چې د دې بچي دي هغه د خویندې لوڼی شو. که بل چا د دې زنانه پی وسکو هغه هم د ده رضایي رور شو، که جنۍ هغه خور شو. دلیل په دې باندې دا دی په دې خبرو باندې عایشه رضی الله عنها روایت دی په صحیح مسلم کې دی چې کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات. قرآن کریم کې دا خبر نازله شوې وه چې 10 پیري د چا پی وسکړو، یو هلک د زنانه پی وسکړو، یو ماشومې د زنانه پی وسکړو 10 پیري، نو بیا حرمت ثابتېږي. خو بیا الله دا خبر منسوخ کړه په څو باندې؟ په 5 باندې. او راجح قول هم دا دی ځکه چې بعض علما وایي چې یو پیري وسکي نو حرمت ثابتېږي او بعض 5 نه کم ذکر کوي. نور عادت خو راجح قول د 5 دا دی چې دا واضح روایت دی. بل دا چې په صحیح بخاري کې دا روایت دی عبدالله بن عباس وایي رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. رضاعت د لاسه هغه څه حرامېږي چې کوم د نسب د لاسه حرامېږي. نو دې نه مسله واضحه شوه. 5 پیري پکار دي 2 کالو کې دننه. بیا د رضاعت مسله ثابتېږي. خو دا 5 پیري چې موږ ووایو نو پیر څو ته وایي؟ رضعه یو څو حسابېږي. نو هغې باره کې دا یاد ساتئ دا داسې دی لکه یو پیر ډوډۍ خوراک، لکه عربي کې وایي اکله جلسه. یو پیر ډوډۍ خوراک، یو پیر کېناسته، یو ګزار ضربه، یو ګزار. داسې دا رضعه ده. ماشوم چې کله په تی باندې خوله کېږدي او په سینه باندې خوله کېږدي او دی پیس کي او بیا پرېږدي بغیر څه د عارض نه، نو دا یو پیر حسابېږي. که چېرته دی دا پی پرېږدي په منځ کې د ساه اخیستو دپاره یا د لږ معمولي دمې دپاره یا مثال کې یو شي مصروفه کو مچ پې کېناست په خولې یا بل څه چلو شو د هغې د لاسه لږ ساعت له پی پرېښودو بیا یې شروع وکړه دا یو حسابېږي ځکه چې دی له د هغې نه وتی نه دی. ښه که بدلې کې د زنانه راولګي دا ماشوم بدل کې د یو تینې بل ته واړئ نو دا هم یو حسابېږي. دې ته 2 نشي ویلی. ښه نو کومه شوه رضاعت چې دا ماشوم په خپله نور بس کی نو دا یو پیر شو. د هغې نه بعد بیا اوس مثال کې شروع وکړه هم په دقه مجلس کې یو پیر یې وسکړو او بیا نور نسکي. څه وخت بعد بیا په جړا شو او دغه زنانه بیا وله پی ورکړو دا اوس 2 پیر حسابېږي. نو دې ته پیر وایي چې دا ذهن کې ځکه چې اکثر ملګري ته تپوس کوي چې 5 پیرې خو دا یو پیر څنګه یي؟
نو هغه دي سي والله اعلم.